اول جواب چې د مجرد د انډیوال واده. دوهم کله چې تا د 4G انټرنیټ پیسې ورکړي او دی 2G درې لکړي. ګوره غوماش کوم څه د فکر لري هغه پوهېږي چې څوک وخورم څوک ونه خورم. غوماش خو پوهېږي چې د متأهل دغه خواري بسته چې واده یې کړی دی. په کوم وخت کې د انسان زړه ډېر درد کوي؟ سلامونه دوستانو، په دې هیله چې جوړ روغ خوشحاله تر و تازه به یاست او ټیټ و ریټ به یاست. څوک غواړي در په درسې خپرونه ده. په دې خپرونه کې هغه څوک زما سره ګټونکی کیدای شي چې زما سوالو ته سم جوابونه ووایي. او نن یو داسې ځوان را سره میلمه دی چې دی مخکې هم راغلی و، کوشش یې کړی و چې میلیونر سي، خو بېرته در په دره د دې خپرونې څخه وتلی و. نن به وګورو چې دی زموږ سوالو ته سم جوابونه وایي او که نه تا ته ښه راغلاست وایو. مننه. بس زه خو هر وخت کوشش کوم چې په دغه خپرونه کې مخته څه مټالۍ وم، خو بس بخت یاري نه کوي. نن مې په ډېرو هیلو راغلی یم، خدای دې وکړي چې ونه کې بخت یاري را سره وکړي. مننه، تشکر چې زه ژوندی یم. برید تا ووایه. راځو اول سوال ته. په کوم وخت کې د انسان زړه ډېر درد کوي؟ یو ځل بیا واوره. په کوم وخت کې د انسان زړه ډېر درد کوي؟ اول جواب چې د مجرد د انډیوال واده. دوهم کله چې تا د 4G انټرنیټ پیسې ورکړي او دی 2G درې لکړي. دریم کله چې مو ښار د کثافاتو ډک وي او ښاروالي مو اول مقام یوسي. څلورم او که یا کله چې ستا د کوزدې بحث شروع وي او بل کس راسي بله موضوع شروع کړي چې غوټې پسې وهې په لاس به درسي چا ویل چې په دې پروګرام کې پیسې نشته. ستا وخت شروع دی، ژر. هی څه درته ووایم، زړه مې د کوټلو وینو ډک دی. په دغه ټولو حالاتو کې د انسان زړه درد کوي. زه خو وایم چې دا ټوله صحیح. کمپیوټره منصور اک ویل سر یې پدار سو. راځو بل سوال ته. ویل کېږي چې غوماشې د هغه نارینهو چې ودونه سوي دي د مجردو پر پرتله وینه کمه شي. ولې؟ وجه څه ده؟ ګوره غوماش کوم څه د فکر لري هغه پوهېږي چې څوک وخورم څوک ونه خورم. غوماش خو پوهېږي چې د متأهل دغه خواري بسته چې واده یې کړی دی. نو غوماش دغه وایي چې دی خو د اوله څخه په مړزګي و د زړه په خوړلو اخته دی. دا زما خوړل پر ده څه تاثیر لري؟ نو هغه وایي چې زه خو د بدن وینه خورم، خو دی د دې پښیمانۍ څه چې ولې مې واده کوئ هره ورځ د خپل زړه وینه څښي. ته ګټونکی سوې. دوستانو په در بدر خپرونه کې دا ځوان نن واقعا ګټونکی سو. ډېر د زړه په دردو پوهېدی، ډېر د زړه دردونه یې درلودله. تاسې به هم لرئ، انجاني به هم لرئ. خیر په هر صورت دا چې دا ځوان موږ سره ګټونکی سو نو دی باید خپله تحفه د ځانه سره یوسي. دغه د غوماشو د واده ځوانه په دوبي کې هره شپه کاروه. دوبی د غوماشې ډېرې دي. خو رښتیا ټوله کور یې پر ځانو ووایي. مننه، تشکر. ستا سم. دوستانو د در په در خپرونه بس همدومره وه. تر یو بلې دا ښایستې خپرونې چې زه او زما مېلمانه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. مشترکه اجازه. د خدای په امان.